मैं नासिर महमूद हल्फिया इकरार करता हूँ कि बहैसियत मुसलमान अपने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी आखिरी दम तक करूँगा और अपनी बिरादरी की खिदमत इंतहाई नेक नियती, खलूस और ईमानदारी से करूँ और इसमें किस्म की गफलत और कोताही नहीं करूँगा। अपनी बिरादरी और आईने पाकिस्तान का वफादार रहूँगा और मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के कानून की और अपने मंशूर का पासदार रहूँगा। अपनी बिरादरी के जायज़ मुतालिबात के लिए किसी भी कुर्बानी से किसी भी किस्म का मुनाफिकत, दरोगोई और धोखा नहीं करूँगा। अल्लाह ताला मुझे अपनी बिरादरी की खिदमत के लिए हिम्मत और तौफीक अता फरमाए और मुझे आईने पाकिस्तान पर अमल करने की पूरी सलाहियत अता करे। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। ابسي روان دا صوبانه دا غیرانو شو خوشیلان وشي نو بس کرونا سٹارټ. الله دې موږ د دې عذاب اخلاص کړي. امين. دا یو غټ عذاب په دنیا راځي شوی دی. د دې دا زمونږ اعمال دي. د دې زمونږ خدای اخلاص کی نه مینه کار کولې شي، نه پی کار کولې شي، نه منصور کار کولې شي، نه ایسی کار کولې شي، نه ډي سي او نه سی چون من کا کویا نو دا غلط په باندې روان لګي. دا زمونږ یو ټول باندې فیصله دي. من لا وخت پر ځان ټیکول په کار چې من ځان ټیکو. شاید علي بھائی پر روانه چې کوم برته دي په ایپس او پولیس کې زبستاو زیاته راځم. ستاسو ځای کې بکینم تاسو سره بچیس کوم باقاعده به درته دا ویم چې حیدري بھائی دا راته لګوئ چې تاسو د کوم رنګ ساز وي، د کوم ترکاڼ وي، د مالدار ژوند ځای باندې نوکر کېږي، غریب ځای باندې نوکر کېږي. صحت کارت عمران خان رئیس دا یو غوډ خپل اهدام کړو، ډېر زبردست اقدام کړو، خو باقي کې به سلام جواب هغه هغه سر به نشي کوله خو چې خپل بنظیر پیسې بس هغه بس هغه سر به کړدا. مهنتکش لیبر فیډریشن دا یو منډه وهله او هغه چې څومره صحتکاري وي هغه د پر جدوجهد شروع کو د برنه اعلان وشو او د هر ځای شهادت کارت صحت کارت ته وخته تاسو خپل شهادت کارت چک کړئ هغه صحت کارت راوړئ. دا د مهنتکش لیبر فیډریشن دا هغوی چې کوم د کریډټ دی دا کریډټ هغوی ته حاصل دی، هغوی موږ نه مخکې راغلي دي، هغوی موږ نه مخکې جدوجهد کړی دی، دا کریډټ هغوی ته حاصل دی. علاج نه کیږي سلور میاشتې پنځه میاشتې هغه عاجز پکټ کې پروت وي او هیڅ قسمه تپوس د هغه نه کیږي. زمونږ به ستاسو سره دا په خپل ایمان باندې دا وعده چې موږ به تاسو ته داسې ولاړ یو لکه پلار چې زوی ته ولاړي او زوی چې پلار ته ولاړي. د هغې دپاره موږ ټول لا جمع شوي او خپل دا منشور جوړ کړی. زمونږ به دې مالکانانو ته هم ضرورت نه راځي چې کله موږ په خپلو کې متفق شو نو زمونږ به دې خلکو ته بیا هم ضرورت نه راځي. موږ به صرف دا مزدوران د یو بل تپوس کوو. موږ د دې لپاره د کمپنیانو سره د یو سره د بل سره دا منډې تړلې والي د دې مزدورانو خپلو ورونو لپاره به دا جدوجهد کوو چې د دې لپاره به فنډ نه جمع کوو، د دې لپاره به چنده کوو. دې به موږ سختې ته نه پرېږدو. د دې په سخته کې په هر حال کې موږ ودرېږو. زمونږ به دا ایمان موږ چې دا حل اوچت کړو په دې باندې به زمونږ د دې خپلو مزدورانو سره د الله په مخ کې دا وعده چې د دوی څومره خدمت دی نو هغه به بغیر لالچ نه بغیر څه داسې خبرې نه چې زمونږ پکې
تعلیم د لپاره زیات لګي کوشش کوو چې موږ دې د لپاره سوکو یو غریب ورور بیمار شي نو داغه فری علاج وشي نو دا په یوازې باندې نه کیږي دې د لپاره موږ ته اتفاق پکار دی چې موږ څومره متحد او اتفاق وي چې ورځ بازار ته لاړم او یو ریډي والا نه مې انګور راوښتو نو هغه چې کوم داسې غونچه د انګورو غونچه پرته وه وایي دا 100 روپۍ کیلو دي او ورسره خوا کې څه دانې پرتې وي وایي دا 50 روپۍ کیلو دي نو هغه غونچه ګرانه ولې وه چې هغه یو ځای وه متحد وه او دا دانې چې دي که نه دا داسې خورې ورې پرتې وي نو د دې اس قیمت نو نیم قیمت ہو تو کمون متحد شو نو زمون با خبره منل کیږي مونږ په گورنمنت سطح باندې لګیو کوشش کوو چې را دې لپاره دا ایفورټ وکړو او دا خپل یونین رجسټر کو دا زموږ اخري مرحلو کې دا ایفورټ نو دا زموږ چې کوم سېکټر دی دې ته وایي انفارمل سېکټر زموږ دا لیبر چې دی دا د کنسټرکشن لیبر چې دی دې ته انفارمل لیبر وایي نو یو فارمل لیبر هغه یو دی چې هغه په کارخانو کې کار کوي نو د هغې ته هر رنګ سهولت میسر وي چا چې مزدوري چا باندې مزدوري وکړه مزدوري ورنه کړه نو زما به هغې سره جګ بل حدیث مفهوم دی چې پیغمبر علیه السلام ارشاد دی چې چا مزدوري وکړه چا سره هغې له مزدوري ورنه کړه ورځ د محشر زه به هغې وکالت کوم او دا حدیث هر چاته یاد دی چې مزدور له هغه خوله اوچېدو نه مخکې به هغې له مزدوري ورکړي دقسې نور هم هغه ښه پوهېږي هر سړی ښه پوهېږي او هغوی دا مقصد دی چې دا یوازې یو غریب دی د دې لاس بس داسې کار به ترې والي او نور به یې رسوت شوي هر میدان کې هر میدان او مزې خبره دا ده چې کم سړی غریب دی مالدار شوی دی خپل هغه غریبي ترې نه هېره د وسایلو مونږ ته کمی دی انشاءالله اوس زمونږ حکومت دی د پاکستان تحریک انصاف چونکې دا د پارټۍ ځای د پارټۍ بازي ځای نه دی دا یو جنرل پروګرام دی او زمونږ د رونو پروګرام دی زه به دا وایم چې انشاءالله زمونږ د وزیر اعلی جناب محمود خان نه څومره کېږي خدای پاک هغه له عزت ورکړلی او دې یو غټ منصب باندې کېنول دی دا ستاسو دې غریبانانو رونو د لاسه او که زه دلته ولاړ یم زه ستاسو سابقه ناظم پاتې ما لم دې رونو ما دي زما دا لاندې رونو چې ناست دي ما له دوی موټ راکړلی دا عزت په کار شاته ناست وی او زما نه مشران دلته ناست دي په کار دی په دې سټیج باندې ناست وی خو زه ستاسو ډېره زیاته شکریا ادا کوم ځکه ما له خدای پاک دونه ښایست نه راکړی خو ستاسو په وجه باندې زه دلته ناست یم که زما رور دی که زه پخپله یم ستاسو په لاس باندې ځکه ستاسو سره یو طاقت دی دا الله تعالی باچا دوی له دا طاقت ورکړلی کله دوی یو ځای شو نو په دې ملک کې چې دوی څه غواړي نو هغه به کېږي بله نه کېږي که کار دی د مالداره دی نو هم په مزدور چلیږي دا په بل چا نه چلیږي که د یو سړي خدمت کول دی نو هم په ده باندې چلیږي د ملک دا پایښت ټوټل روانه د دوی په محنت باندې ده که چېرې دوی دا محنت نه کولی نو دا ملک په ملک نه و بل په دې ځای کې که مونږ ناست یو مونږ ستاسو په طاقت ناست یو په دې ځای کې ځان له مونږ او تاسو یو کس یو که چېرې تاسو یو ځای شوئ تاسو ډېر غټ طاقت یې د دې ټولو خلکو نه غټ یې په دې ځای کې که ډېر مالداره سړی دی او که لږ مالداره سړی دی کله چې مزدور یو ځای شو دا چېرته هم هغه ته نه رسي